السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشه وخت مو په خیر په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې له یو نوي خبر سره درته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ملا یعقوب 1,10,000 کسان مو تر اوسه نوي ملي اردو کې جذب کړي دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وایي چې تر اوسه یې په نوي جوړېدونکي ملي اردو کې 1,10,000 کسان جذب کړي دي. د هغه په وینا د دغې اردو د جوړولو لپاره هڅې لا هم دوام لري. باختر خبري اژانس د ملا یعقوب په حواله دا خبر خپور کړی د طالبانو د اردو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې د مخکینی ملي اردو مرسوبینو ته هم په خپله اردو کې ونډه ورکوي. په ټیټه کچه معلومه نه ده چې دا ونډه تر کومه حده ورکړل شوې، خو د جنرالانو په کچه تر اوسه د څو ګوتو په شمارو مخکینیو جنرالانو د بیا ګمارلو خبر ورکړل شوی دی. مخکې ځینو بهرنیو رسنیو له داعش او طالب ضد مقاماتو ډلو سره هم د مخکینی ملي اردو د یو شمېر منسوبینو د یوځای کېدو خبر ورکړی و. له دې سره هره ورځ د هېواد له مختلفو سیمو څخه طالبانو له لوري د مخکینیو امنیتي او دفاعي ځواکونو خلاف د غچ اخیستونکو اقداماتو راپورونه هم خپرېږي. د ملي اردو یو شمېر پخواني چارواکي او له هغې ډلې په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو پخواني قماندان جنرال ایوب حسین خیل بیا په دې اړه خپرېدونکي راپورونه رد کړي او ویلي چې دوی ته کوم خطر نه دی پېښ شوی. د طالبانو ځینې منتقدین بیا وایي چې طالبان له هغو مخکینیو امنیتي او دفاعي منصبینو سره ستونزه نه لري چې د دوی نفوذي او پټ ملګري وو. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو له موږ سره کمنټ کې شریک کړئ، لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت هر ځای چېرته چې ښاد، آباد او بریالي اوسئ.